ما وطن د سرو او سپینو نه ډک زه مزدورو پسې بهر ګرځمه زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم په جنتي خاوره نهر ګرځمه زه یو پښتون خانه بدوش ته وطن کډه په سر او در په در ګرځمه د باختر ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله د خپرونې سیاسي هلو ځلو سره زه دریا خان یوسفزی تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم د خپرونې موضوع ده د پښتونخوا وطن وسایل پښتونخوا وطن معنا د لوی خیبر نیولې تر اباسینه بیا د چتراله نیولې تر بولانه چې په دې خاوره کم پښتانه ژوند کوي دې ته پښتونخوا وطن وایي که تاسو موږ وګورو نو خدای پاک پښتنو له یو غني وطن ورکړی دی که څنګه تاسو وګورئ نو په قرآن مجید کې چې خدای پاک د کومو نعمتونو ذکر کړی دی هغه په پښتونخوا وطن کې موجود دي خو د هغې باوجود بیا هم پښتانه د سیال قامونو د ثبت نه شاته پاتې دي په دې اړه به نورې خبرې اترې کوو خپل د قدرمن میلمه سره زموږ سره په خپرونه کې ګډون لري د پښتون ولسي تحریک مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم مرکزي غړی ښاغلی ډاکټر سید عالم محسود صاحب ډاکټر صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم ډېره مننه خوشحاله مننه اوسئ کوو چې وخت مو راکړو ډېره مننه ډاکټر صاحب د ټولو وړاندې که راته د پښتونخوا وطن په وسایلو یوه تفصیلي رڼا واچوئ نو ډېره زما د ټول ناول خو ستاسو ډېره مننه د باختر ټي وي او مهرباني خاص کر په د موضوع باندې د خبرو حقیقت دا ده چې رحمت شاه سایل دا خبره په د شعر کې ټول راغونډه کړې ده په د نظم کې خو اورېدونکي به د دې نور تفصیل غواړي چې په مختصر توګه یو عام انسان عام پښتون څنګه پرې پوه شي پښتونخوا وطن دومره غني وطن دی چې داسې وطنونه به ډېر کم وي مثلا دا وطن په اوبو باندې مکمل پوره دی بلکې د پاکستان اوبو ته 3.8% اوبه ورکوي د پاکستان ټوله اوبه ته دغه د اوبو بجلی چې کومه ده دا د خپل استعمال نه 3 ګونه زیاته پیدا کوي که چېرته د پښتونخوا وطن د بجلی ټوله چې کم دوی فیزیبلټي جوړه کړي چې دوی کړي دي هغه 50,000 میګاواټه دي داسې خو 1,00,000 میګاواټه ذکر کیږي خو چې دوی ذکر کړي دي نو چې 50,000 میګاواټه د اوبو بجلی که جوړه شوې وي یا جوړه شي نو صرف د بجلی د وجې نه دا وطن د کویت د تیلو نه زیات دولتمند دی په موجوده حالات کې هم دغه بجلی چې پیدا کوي نو د ټول صنعتونه دلته چلولی شول چې کم په پنجاب کې چلیږي او په یو کور کې به هم لوډ شیډینګ نه و بیا درېیمه وسیله چې کومه ده هغه د تیل دي چې په کم کې پټرول او ډیزل دواړه شامل دي د تیلو په لحاظ سره دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیات پیدا کوي او د پاکستان د تیلو د 25% نه والا تر 50% پورې مختلف وختونو کې د پوره کړی دي بیا وسیله ده ګیس بیا د خپل استعمال نه زیات پیدا کوي او د پاکستان ګیس ته 25% ګیس ورکوي نو په دې حواله سره چې کم انرژي څه ویل کېږي انرژي بجلی ده انرژي تیل دي انرژي یعنی پټرول او ډیزل دي انرژي ګیس دي نو په ګیس کې اوسم خود کفیله صوبه د ټولو نه غریبه صوبه ده د ټولو نه انپړه صوبه ده د ټولو نه بېروزګاره صوبه یا بېروزګار کام دی صوبه ورته ولې ووایو کام تاسو له ټیک لفظ استعمال کو د چترال نه تر بولانه بیا د دې نه بعد چې د دولت ته هغه مدنیات دي په مدنیاتو کې دا دومره زرخیزه ده چې د سوات نه نیولې چترال سوات او داسې راځي د ټول فاټا او خیبر پښتونخوا دا مدنیات دومره زیات دي چې په دې کې صرف یو مثال کور کو د مومندو د زیارت ماربل یو مثال صرف
د دې وطن کرومایټ د دې وطن کاپر او سره زر دا نور لنه پکې شامل وو د شمالي وزیرستان په سپینوام کې چې کم کاپر یعنی تانبا او سره زر کم معلوم دي سرویس شوي دي پینټاګان کړي دي نو دا دومره زیات دي چې وایي په دې کې 15,000 ملیون ټنه تانبا او سره زر دي نو دا په روپۍ کې چې ضرب ورکوي په مارکیټ کې نو دا ټولې هندسې به در ختم شي په شمار به پوه نه شي د زیارت ماربل د دنیا په بهترین ماربلو کې د مومندو زیارت ماربل دا اوس وګوره هغه پکې بم چودنه وکړي په دې طریقې راوباسي دا که سرکار د ستاوي یا حکومت غوښتلې نو دا په جدیده منشري باندې به کېدل نو ستا 80% خو ماربل بجری شي چوره شي او ریاست ته دغه ټیکس اخیسته داسې ونه کړل داسې نه کوي دغه په بدل کې د غونډه ټیکس اخلي او هغه غونډه ټیکس په بدل کې دومره بد حال دی چې کله د اوس د زیارت ماربل د غر را پریوتو د کسان چې پکې شهیدان شول د حادثه مرګونو ته هم وایي شهیدان ویل کېږي نو په هغه کې هغوی هغه کاڼي په بیلچه خو نه لرې کېدل نو چې څوک چې پیسې ورنه اخلي نو دلته کرینونه نه راوړل نو دا بیل جبر دی بیا دا کویلا که جنوبي پښتونخوا کې وګوره د سوات څومره ډېر مزدوران هر کال هلته په حادثو کې وژني دوی ماهرین دي هغوی په جنوبي پښتونخوا کې د کویلې ډېر ذخیرې دي بیا د کویلې چې کم د درې ذخیره ده د دې دا ذخیره تر هنګو ټله پورې تللی ده نو یعنی صرف د کویلې چې کومه ذخیره ده دا دومره اهمه ده بیا راځي یورانیم د پیزو د غر نه والا تر چشمه بیراج پورې او بیا راځه لکی مروت او بیا د کرک تخت نصرتی تر دې ځای پورې دا یورانیم دی یورانیم اټم بم جوړوي او دا تا په دې کې هیڅ ملاويږي هغه وی دا دفاعي دی نو دفاعي دی نو د مدنیاتو نه مو وستو دفاعي دی نو دغه د استاد حساب نه مو وستو نو دا د فوج شو نو چې دا د فوج شو چې کله دا د الاپاکو دستاو د ځمکې د لاندې وو نو د دې نه خپل هغه کرنټ چې دی ریډیشن هغه به نه وتل ځکه چې الاپاک دا په یو خاص ترتیب کې په ځمکو کې خوندي کړي خو چې کله هغه راوسپارل نو پیسه خو در نه کړه خو د هغې په بدل کې کینسر د میلاو شو نو چې اوس هم که چېرته څوک یو موقع ورته میلاو شي که چېرته دا اجازت وي چې صرف د دې علاقو سروې وکړي د دې په بدل کې زمونږ په د مروتو د خټکو په نسبت په قسمت کې کینسر شو او د فوج په نسبت په قسمت کې یورانیم او اټم بم شو بیا د دې نه علاوه د ستا ځنګلات دي ځنګلات بیا عجبه خبره ده چې دا ټول پښتونخوا وطن چې چېرته ګورګوره کېږي چې چېرته ګورې کېږي چې چېرته خوون کېږي زیتون کېږي دا ټوله خاوره د آل او آیل د په حواله سره آیډیل ترین ده یعنی دا دومره زیاته اهمه ده چې که صرف په دې د چترال نه نیولې وزیرستان ژوب او بیا ځه تر کوټه پورې دا ټوله غریزه علاقې خوون وو او اوس هم شته که دا نلم شي که ته دا ریاست صرف مقامي خلکو ته چلم وښیي دا به تر اوسه پورې شوی مو نو هغې به څومره دولت وو دا به دومره دولت وو چې دا تیر دولت د چې اوس هم حساب کو هغه به درنه هېر شي دې نه به صحت څنګه و لکه اوس په ماسکو کې په عام هوټل کې چې ته ډوډۍ خورې نو هغه به آل وایل وي زیتون تیل وي دا نور غوړي مړي دا تیل میل دا ختم شوي دي
نو د دنیا به اخر کې همدغه یي ځکه چې دا کولیسټرول ختموي بیماري د زړه بیماري ختموي صحت ته ډېر ښه وي قیمت یې ډېر اعلی دی نو دا د ستا و ځنګلاتو کې د ستا کم یو بوټی دی چې د ستا وطن کې نه و یا نه کېدی شي بیا به زراعت راوړ خو یعنی هغه مو نه شو نه زراعت نه مخکې په ځنګلاتو کې یو چای ده چای یعنی ټي دا چای پاکستان چې کم د کینیا نه راغواړي د سریلنکا والا خو ډېره ګرانه ده سپکې د چین نه راغواړي د چین کمپنۍ راله سروې وکړه هغه اوږده هم نه خبره هغوی خو دوی خو هر سروې چې کوي د پنجاب نه شروع کړي یا د کراچۍ نه شروع کړي خو هلته خو څه کېږي نه بیا چې زما وطن ته راځي تر هغې پورې بیا دا منسیره کې چې کم چای پیدا کېږي دا د چین هغه کمپنۍ ده دا چې کم هلته بیا هغوی راغل او هغوی پروسیسینګ پلانټ ولګولو دا په مفته لګولی دی نو هغوی ورته وی چې موږ تاسو له سروې دا هم په مفته سروې شوې ده دا چین د پاکستان دپاره په مفته سروې شروع کړه د کراچۍ نه شروع شوې چین په ټول پنجاب نه راتېر شو په هزاره باندې وروستو نو هلته په منسیره کې دته چای ولا ځای محسوس شو ویې کرله واپس راغې دوی هېڅ نه و کړي نو دوی ورته ریفاینري جوړه کړه هغه ریفاینري چې کله جوړه کړه د هغې نه بعد چین ورته وویل چې زه ستا نور وطن ګورم په وخت کې چې کله دا سروې کېدله نو د پاکستان 80 اربه روپۍ چای د کال راغوښتله 80 اربه روپۍ اوس خو 200 اربه روپۍ دي نو په هغه کې بیا دوی ورته وویل چې تاسو ته مثلا هغه که لږ پکې خطا شم دا ریسرچ مې ډېر مخکې کړی و هغه داسې و چې مثلا 321 هکټره ځمکه که د ستا چای کاشت کی نو ته خود کفیلې یعنې تا ته د 80 اربه روپۍ یا اوس چې 200 اربه روپۍ دي دا به د ستا نه خرچ کېږي چین ولګېدو سروې شروع کړه د منسهرې نه راغې په دیر په سوات په شانګله په دیر او راتلو چې هنګو ته رسېدو د هنګو سروې ونه کړه خو دوی خو پوهېږي یا ټیکنیکل خلک خو پوه شي نو هغه ورته وایي چې دا خو د ستا 900 مثلا هغه 300 هکټره وه وایي 900 خو د ستا په دې لنډه علاقه کې پوره کېږي ته خو به چای بهر لګې ته به برآمد کوې ټول پراجیکټ ودرېدو بیا زراعت په زراعت کې تاسو اندازه وکړئ چې صرف یعنی ټیک ته غنم جوار سبزي دا خو یو اړخ دی د دې قیمتي اړخ مثلا براکلی سبزي ده او فلوکیورډ ورجینیا تماکو دی اوس فلوکیورډ ورجینیا تماکو چې کم په ثوابې مردان چارسده بونیر نوخار کې چې کرل کېږي دا د پاکستان د تماکو یعنی 2% دی دا دلته چې د ګوډلیف جوړیږي مارون جوړیږي دا د دې نه جوړیږي نو د هغې هم ته پیدا کوي او دا چې کوم بنو کې پیدا کېږي دا نمونه نه دي نو دې ته د نسوار والا یا د هوکې والا تماکو ویل کېږي خو دا چې کوم ضلع مې ذکر وکړی دا هغه فلوکیورډ ورجینیا پیدا کوي بیا د ستا چې 3.80% اوبه ته پاکستان ته ورکوي تا ته پاکستان 4% اوبه درکوي نو د هغې په نتیجه کې د ستا 80% قابل کاشت ځمکه ته اوبه نه میلاویږي نو ته به په غنم کې څنګه خود کفیله شي ته به په سبزۍ کې څنګه خود کفیله شي ته به د ستا قسمت به څنګه په زراعت ته راواوړي نو دا د کوهاټ نه نیولې د درازنده او د ډیره غازي خان د هغه پولې پورې چې دا دښتې دي یعنی دا چې ته آباد کې اوبه د ستا خپلې اوبه تا ته یعنی د اباسین نه 15 نهرونه وځي نو ته ټول پاکستان نه یو بل ملک هم په دې باندې ساتلی شي نو دا د ستا وسیله ده بیا یو وسیله داسې ده چې د ستا د وطن چې کم غریزه علاقه ده عجب نعمت خدای درکړی دی یعنی غریزه علاقه ده بیا د هغې نه بعد چې میدان ته راځي نو دغه
علاقه ده بیا میداني علاقه ده نو بیا در یاد دی نو په دې کې چې کم دا نعمتونه دي د دوی هم د اوردونکو د پر اسانو ما چې دا داسې وګڼه چې الله پاک د نعمتونو باران کړي نو دا په غرونو کې د غرونو به د غرونو په لمنو کې بیا د میدانونو کې بیا چرته په ځنې ملکونو کې دا د سمندر سره وي د پاکستان داسې نه ده خو دا داسې ده په دې کې یو اخرنه نور ډېر شوي نه پاتې دي رانه خو یو اخرنه دا دی چې د ستا وطن د لایف سټاک لپاره یعنی د مختلف څاروو چیلو ګډانو غواګانو سپو د دوی دپاره خرونو د دوی دپاره د دوی د ساتلو دپاره آیډیل ترین دی ما خو په یورپ کې په غربي نړۍ کې کتلي دي چې ما به کتل مې وایي توبه زما وطن خو د دې نه زیات دی تاسو دا پرېږده چونکې ژوب جنوبي پښتونخوا نه ډېره پاتې شوه پاکې ډېر زیات مدنیات دي همدا نه چې کوم ذکر مونږ وکړو خو په هغې کې د ژوب نه چې روان شي ځې کویټه ته بیا د کویټې نه لاړ شه دېخوا چمن په طرف یا لورلای په طرف ځه یا اخوا د زیارت په طرف ځه دا ټولې علاقې چې کومې دي دا هم داسې دي او د دې د اوبو یو مسله یي نو هغه د لایف سټاک دپاره هم آیډیل دي بیا د دلته غریزي علاقې او هغه غریزي علاقې د باران د اوبو چې کم دي د هغې مختلف چې کم ډېر ارزان ډیمونه جوړېږي هغه ته ریټنشن ډیم وایي یعنې د حصارولو والا ډیمونه وړوکي هغې ته اریګیشن ډیمونه وایي چې هغه ته زراعت ته ورکوي وړوکي همدغه باران اوبه دي همدغه د چشمو اوبه دي او هغې ته بیا یعنی دا د که جوړ شوی وي نو تاسو یقین وکړئ د اورېدونکو دپاره زه ویل غواړم چې په دې کې هیڅ مبالغه نه کومه چې زما وطن د سرو سپینو نه ډک دی او زه مزدورۍ پسې بهر ګرځم زه په مسافر قوم کې بدل شوم زه د ټول نه زیات غریب شوم په یو وسیله مې اختیار نشته چې کم خدای پاک راکړي دي زما نه دي او چې کم خدای پاک نور احتیاط یعنی ټیکنیکل نوها ریاست ډاکټر صاحب تاسو څنګه ذکر وکړو چې ځنګلات دي سره زر دي کویلي دي دغه شان ماربل دي او چې دې ریاست تر اوسه پورې استعمال کړي دي یا په استعمال کې راولي آیا دې کې پښتون ولس ته څه ګټه شته او که نشته ډاکټر صاحب ډېر اهم سوال دی انتهایي اهم سوال دی د ستاسو د سوال جواب دا دی چې پښتون ته د بجلی څه ګټه وشوه مثلا دا نور خو پرېږده بجلی دې پیدا کړه چې پاکستان جوړېدو 4 کارخانې وې په ټول پاکستان کې یو کراچۍ کې وه 3 دلته په دې پېښور چرسدا او نوښار کې چې کله اولنۍ مارشله راغله دا یې وابډا کړه نو بجلی درنه لاهور کې کړه اوس هم ده وابډا اوس هم هلته ده وابډا نوم یې ورکړو هلته نن هم یرغمل ده په دې بجلی ته څومره وکړولې د ستانه په کم قیمت یې پیدا کوي او تا ته په کم قیمت درکوي بیا چې د ستا کم ګټه پې جوړېږي د ده د رایلټي مطابق حالانکه رایلټي هېڅ شی نه دی حق ملکیت او حق حاکمیت دی رایلټي هېڅ شی نه دی خو رایلټي د ده چې جوړېدله نو رایلټي یې د 3 آیین نه مخکې خو چې څه خوړدي وو هغه یې وخوړل هغه خو ذکر نشته د 3 نه بعد چې کم وو نو هغه د 3 نوي پورې خو شل کله دا نه فیصله کول چې رایلټي مطلب څه شو بیا چې رایلټي کله د بېنظیر حکومت کې ای جی این قاضي فارموله جوړه شوه نو هغه چې کمې پیسې درته جوړېدلې د ستا هغه معمولي ګټه هغه نه درکوله نه درکوي نن هم نه درکوي نو هغه باندې بیا بل اصطلاح ولګوله یعنی اول خو په وسیله باندې د حق ملکیت او حق حاکمیت په ځای باندې رایلټي لفظ ورکړه بیا د رایلټي درکوله نه بیا چې رایلټي فیصله وشوه بیا د هغې پیسې نه درکوي بیا په هغه کې یو بله اصطلاح کیپ CAP یعنی کاڼې مې پکې ایښودو چې تا ته به 2 اربه درکومه د نورې به جمع کېږي او هغه اوس هم په صحیح حساب باندې 300 یو کم 80 اربه روپۍ د دغه په حواله سره بجلی په حواله سره پاکستان ته قرض دی نه درکوي د تماکو په لحاظ سره خو ډېره عجبه خبره ده
هغه خو به نور ورته د اورېدونکي به ورته حیران شي چې که د تماکو اصلي کار و ګټه وه نو هغه سګرټ وکړه سګرټ کارخانې هلته جوړې کړې نو ټیکنیکل تاسو زده کړو سګرټ جوړول د هم زده کړه حالانکې تماکو ته پیدا کړې بیا هغه صنعت و صنعت خو هم ته صنعتکار نه شوې که نه صنعتکار خو دې شو که بیا پاکې مزدوري وه مزدور خو هم ته نه شوې خو دې شو که نه نو ته صرف کسان شوې نو د هغې په نتیجه کې چې کله دغه وګورو هغه پیسه چې کله موږ د 2002 نه د 1993 هم نه چې تماکو شروع کړې نو دا په زرګه واره په ده باندې راځي خو چې کم نه کم یې حساب کړو د 800 اربه روپۍ دی په دې کې باندې به قرض دي نو د یعنی د تماکو چې څه لږ فایده ده د واغسته د بجلی د ډېره لږ فایده واغستله د معدنیاتو د بیخي نه ده اغستی ډېره کمه ده اغسته 2% هم نه ده اغسته نو په دې کې خو چې دا اوس معدنیات دي دا خو چې د ځمکې د لاندې خوندي وي ښه چې دا راښکاره کوي ډېره نه وړي ډاکټر صاحب د پښتونخوا یوازې په اټک پل باندې 1,19 میلیونه ایکړه فوټه اوبه پنجاب ته بهیږي چې تر کراچۍ رسي خو په خپله پښتونخوا وطن 6 کروړ او 18 لاکه مربع ځمکه للمه پرته ده په دې اړه به څه وایي د اوبه کې لږ د ستاسو د تصحیح وکړم د پاکستان ټولې اوبه دي 142 میلیونه ایکړه اوبه ایکړ فوټ اوبه په دې کې د چې کم په خیر آباد باندې تیریږي دغه دي 92 میلیونه ایکړه د هغې نه بعد چې کم اخوا اوبه دي چې کم د درې نه د درې توی د کوهاټ توی بیا د کورمې دریا کورم دریا ټوچي بیا زیزې ګومل دریا هغې ته د شوب دریا راځي د دې نه علاوه دي په دې کې بیا د باران اوبه د دې نه علاوه دي د باران هم د پاکستان 12% اوبه دي نو پاکې هم د بارانونه د ستا دي بنیادي د ستا د وطن دي تاسو حیران شئ په دې خبره باندې چې د مرې ته اوبه د کم ځای نه ملاویږي مرې ته اوبه د نتیاګلي نه ملاویږي د مرې د سکلو اوبه نشته دا د نتیاګلي د چې کوم ډونګاګلي ده دا د انګریز جوړګړی چې کوم سکیم د هغې په نتیجه ملاویږي دا چې واک کوي د ډونګاګلي او د ایوبیا په منځ کې دغه هغه پایپ دی چې کوم مرې ته اوبه وړي دا انګریز جوړ کړی و د دې اوس هم یو پیسې نه درکوي اسلام آباد او پنډې ته اوبه د کوم ځای نه ملاویږي اسلام آباد او پنډې ته د راول ډیم نه هم ملاوېدلې د اسلام آباد اوبه د ټیوبویل به دا د خانپور ډیب دریا هارون هاریو باندې جوړ کو نو هغه وی چې تاسو ته بجلی جوړو زراعت به وي ډېر لوی ترقي به وي لوی روزګار به وي نتیجه دا راغله چې نور هېڅ نه و د اسلام آباد او د پنډې د اوبو منصوبه وه هغه درله ورکړه نو دې په ستا په اوبو باندې د آباد او ته برباد درکوي په دې ټولو اوبه کې تا د درکوي عملي طور باندې 4% اوس دغه که تاله درکړی وی هغه ذکر موږ وکړو نو د تا به د 80% ځمکه قابل کاشت وه تا به پاکستان نه یو بل ملک ته به د خپل خوراک سکاک یعنی سبزي میوه جوار غنم تماکو او براکلی په شان ساک براکلی چې کم دی دا په غربي نړۍ کې د سبزو بادشاه دی دلته بینډۍ هم تم ویل کېږي براکلی صاحب په ثوابې په دې علاقه کو کرلی کېږي نو 10 شوینه به پیدا کو نو د هغې د ستا د ترقۍ هر هغه لار نیولې شوې ده چې په کم باندې ته ډاکټر صاحب د دومره وسایلو لرلو باوجود چې تاسو په تفصیل سره خبرې وکړئ چې پښتونخوا وطن مختلف وسایل لري خو بیا هم د نړۍ د سیال قانونو د ثبت نه شاته پاتې دی د دې څه داسې راز کېدلی شي د دې راز موږ خپل ګوره جی یو خو ریاست دی ریاست خو مې نه دی ریاست خو ته یو په هر اصطلاح کې ته یو محکوم قوم یې اورېدونکي به پرې خفه شي محکوم قوم اوپریسډ نیشن یا غلام قوم دا یو شي اوس غلامي هغه خو نه ده چې سکڼې به ورچوي پخوا به یې سکڼې ورچولو یو نښه به یې ورته واچول غلامي داسې هم وه چې دا انتاکونتې و د هغه یو ډېر تفصیلي دغه دی یعنی دا سپین پوستي به راغلل د تور پوستي به یې غلام کړل دا به یې یوړل
یو غلامي هغه وه. بیا کالونیلیزم راغی, بیا نیو کالونیلیزم راغی. ته خو یې په آئین کې هم غلام کړی. د پاکستان په آئین کې دا د غلامۍ آئین دی. دا د ته په یعنی هغه د کړی دي خو موږ څه کړی دي خبره خدام ده. زمونږ سیاسي ډلو یا ووټ اغستې دي چې زه اسلام راولم او اسلام په نړۍ کې راولم, نو ټیک ته اسلام راولا, نو زما د کلی خوم وکړه ووټ خو زما اخلي کړه, نو زما د وطن خوم چې کوم ځای نه ووټ اخلي خدمت وکړه. دویم هغه ډلې دي چې کوم پاکستان جوړوي, وزیر اعظم جوړیږي, پیپلز پارټي, مسلم لیگ شو, اوس تحریک انصاف شو, د هغې د ستا سره هېڅ کار نشته. دریم چې کوم د ستا وطن پال یا قوم پرست یا وطن دوست چې کوم ډلې دي, نو دی هم نه تحقیق وکړو, نه تحقیق پرېښودو, نه د تحقیق حوصله افزایي وکړه, نه دوی چرته د تحقیق په بنیاد باندې په اسمبلی کې تقریر وکړو, نه دوی چرته دا سالانه بجټ چې د کال نه چرته په دې باندې ځان پوه کړو. ګوره پاکې دومره لوبې ورسره وشي. د دې کال نه د پی ټي ایم چې جوړ شوی دی هغې په نښو نیوزګر شوي, خو دا تېر 4 کاله چې کوم وو نو پاکې به هر کال بجټ به موږ جاج اخیستو د ولسي تحریک نه, او بیا به موږ په سوشل میډیا خورولو. نو هغه داسې وشي چې د ټولې یعنې د اوسه پورې د پاکستان چې جوړ دی نو داسې شوې ده چې د نورو صوبو پیسه پیدا کړې ده, وفاق ته تللې ده, وفاق په خپل ځان او په پنجاب او په کراچۍ لګولې ده. یعنی په داسې شوي د دې خلاف هم نه دي راوچت شوي. بیا د دې خلاف هم نه دي راوچت شوي چې ګوره پاکې په بجټ کې مختلف څانګې وي. یو پکې کمیونیکیشن کې ستا ریلوې, سړک, جاز ټول راځي. په دې کې د سړکونو, میټرووې, د دې دا ټول بجټونه د قومي اسمبلۍ نه منظور شوي دي. چېرته تاسو د دې په حواله سره څوک داسې پښتون اورېدلی دی چې مخالفت یې کړي؟ د دې اوسط داسې دی چې د ستا ټول سړکونو ته چې ته د فاټا خیبر پښتونخوا یعنی د چترال نه تر بولانه حساب کې, بلکې د چترال نه تر بولانه, وزیرستان تر سوی, دا ټول ته حساب کې نو د ستا سړکونو ته 9% ملاوي شوي دي. په دې کې 80% په پنجاب کې استعمال شوي دي. زما قومي اسمبلی ممبر, زما سینیټر په دې بجټ ځان نه پوهوي. نو دې کې موږ هم خطا کار یو, موږ هم نه تحقیق کوو, نه په تحقیق خبره کوو, نه تحقیق پرېږدو, نه محنت کوو, نه ځان پې پوهوو, او چې زه پوه نه شم نو بل ته به بل به پړوم څنګه. د پښتونخوا په وسایلو تاسو ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې ډاکټر صاحب, خو د پښتونخوا په جیو پولیټیکل ارزښت غواړم چې ستاسو نظر د کتونکو سره شریک کړم. ګوره جي دا خو بیا د هغې نه مهمه نکته ده, ډېر ښایسته سوال دی. جیو پولیټیکل د پښتونخوا چې څه صورتحال دی که نه, د پاکستان چې څه جیو پولیټیکل اهمیت دی دا ټول ستا د وجې نه دی. پښتونخوا وطن د وطن د وجې نه. ته بلوچستان, خیبر پښتونخوا, فاټا فلحال دا سوچ وکړه چې دا چې نه نو پاکستان څه دی. د پاکستان جیو پولیټیکل حیثیت څه دی؟ د دې هیڅ حیثیت نشته. دی چې څومره په دې منطقه کې لوبې کوي دا د ستا په سر کوي. او ویې کړې تی په هغه کې د قربانۍ ګډورې کړې, هغه بیا د ستا خلاف څومره په بېرحمۍ سره چې څومره استعمال شوې دا ټول وسیلې به هم درنه هېرې شي. ځکه خو یې په جنګونو کې هر وخت هېر کړی چې ته دا سوچ ونه کړې چې زما وسایل څه شو, ته دا سوچ ونه کړې چې زما ریلوې څه شوه. مثلا د انګریز په دور کې د ستا ریلوې وه 612 کیلومتر, د درګې پورې هم ټرین درتلو, د ټانک پورې بم تلو. 612 کیلومتر ریلوې وه د انګریز په دور کې,
د پاکستان په دور کې څومره ده 15 کیلومتر 15 کیلومتر د پیښور د صدر نه د اټک خرد پورې دا نور ریلوی هم درنه جوړ ده نو ته جیوپولیټیکلی استعمال کړي او د هغې خپل پالیټکس په نتیجه کې د هغې ښکار کړي ته د هغې د جنګ خاشاک کړي او ته وډبولې او ته تراګر کړي او د تراګر په نوم یې تا ته د ستا شناخت درکو چې ته دغه یې چې ته دنیا ته مخ نه وښودلی شي ولس ته په اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ پښتون ولس ته پښتون ولس ته اول خو خاص خو دا دی چې پښتون ولس مرده پرستی مولا پرستی او شخصیت پرستی دغه درې بیماری دي د کام د دغه علاج پکار دی بیا د جذباتیت په ځای باندې د دلیل جبه استعمالول پکار دي جذباتیت خپل اهمیت شته دا څه نه چې نشته ځکه دا وجه ده چې په دې 200 کالو کې زړه تاریخ به نه وایو د غازی امان الله خان نه علاوه عزیزانو پښتنو صرف شهیدان پیدا کړي دي غازی نشته شهیدان دي صرف شهیدان دي هیروګان هم پیدا کړي دي فاتح نشته د هیروګانو نه ډک کې دا زرخیز وطن دی دا د هر وخت د دستار سړي پیدا کړي دي خو منزل ته نه رسیدلی د جنگونه ګټلې دي مذاکرات یې بللې دي دې کام چرته تحقیقي اداره نه جوړه کړې بیا د پاکستان د میډیا او سلیبس په یو داسې جال کې ګیر کړی دی چې دا هغه عزیزانو هغه جادو دا هغه توره جادو دا چې زمونږ یاګانو مونږ ته ویلي دي مونږ تاسو ټولو ته ویلي دي چې هغه ته به د بنګال جادو وي زمونږ نیاګانې هر چاته دا ویلي دي چې یو دیو هغه ژوند په توتي کې و توتي په کوکاف کې و نو دا کوکاف په ځای باندې دلی ولې نه یادولو د دې په ځای باندې لاهور ولې نه یادولو ځکه چې دا اصلي د ستا وطن نه و د ستا وطن ته یې واستوي شي کوم نو هغه او د جادو ذکر به چې کله شوی دی دا د بنګال جادو به وایي توره جادو نو ته د تورې جادو کې ګیر شوی او په سلیبس کې هم ګیر کړی د اسلام په نوم یې هم ګیر کړی د حکمران په نوم یې هم ګیر کړی د انصاف په نوم یې ګیر کړی چې څومره پاک نومونه کېږي په هغه کې ګیر کړی او د دې نه به راوستل غواړي نو دا هغه د ستا معروض دی که په خپله د وطن د ملا پرستی مرده پرستی او شخصیت پرستی نه راوځي د تحقیق نه کار وکړي او د خپل ځان ته خیال شي چې زه خو غریب نه یم خدای خو غریب نه یم پیدا کړی دا زه چا غریب کړم بس دې ته چې صرف خیال شي نو نور هر څه بال شي د وخت راکولو مو ډېره مننه چې خوشحاله اوسئ کتونکو د خپرونې وخت مو پای ته رسي د بلې خپرونې پورې مونږ ته راکړئ اجازت د خدای په امان